ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 15 اف وینډوز 10 ها 15 نمبر درس زموږ تاسو سره په وینډوز 10 کې نن موږ تاسو چې باندې کار کوو پین پروګرام باندې کار کوو ګوري مته تاسو سره کني ویلي چې وینډوز موږ تاسو سره درې بیلټ ان پروګرامونه لري ښه یعنی مخکې مخ ورسره راغلي کله تاسو چې وینډوز انسټالوي درې پروګرامونه سکی در سره راځي اول نوټ پډ وو هم تاسو ولوستو بیا وورډ پډ وو دریم نمبر ما سره چې پین پروګرام دی پین مین رنګ ها پین پروګرام از یوز فار ډرایوینګ سره لپاره استعمالېږي رسمي لپاره استعمالېږي ها وای اټ از ا بلټ ان وینډوز پروګرام دیٹ کمز وذ وینډوز انسټالیشن دا هم بلټ ان پروګرام دی ما سره کله چې وینډوز انسټالوم انداسه کې ما سره ډایرکټلی مطلب راځي سمرا ها اوس موږ تاسو مطلب څنګه سٹارټ کول ته ګورل ته کلیک وکم او سب انتخاب کوم ورته رن کې بنوي کم چل کچه ایم اس پاینټ خاصه بنوي شکو ورته ایم اس پاینټ دا مې څه ورته نوښت کړل او انټر کوم ګورا ما سره ډایرکټ سره کړل ایم اس پاینټ پروګرام نه کوي نور طریقو باندې تاسو کولای شئ مطلب یو پروګرام څه کو سٹارټ کو خو هم دا سمپل طریقه ده ښه موږ تاسو دا څه کو مطلب ذات استفاده کوو ښه دا هم مطلب خپل څه لري فزیکل سټرکچر لري کله تاسو مطلب پین پروګرام چلن کنو په دې شکل تاسو سره کی ښکارا کیږي ښه ګوره دا موږ تاسو مطلب نوټ پډ کې لوستل و چې لکه دا سره مشخص اری او خپل پروګرام سره سټرکچر لري ګوره د پاسنۍ برخه ته ویل کی ټایټل بار ورته ویل کی دوباره نو شکل به زم ضرور نه وي خاصه کا وټ پډ کې هم تکرار کړ نوټ پډ کې هم تکرار کړ د دې ویل کی ټایټل بار ورته کی د مکمل برخه ته خام او دغه د ویل کی آیکن پروګرام آیکن یا پروګرام مارک چې موږ تاسو ورته وایي خام په دې کې څه کار کوي مطلب دا پروګرام مارک کار کوي دا ګوره دغه رنګي د مطلب یو قسم چې د آیت تر ډسپلی کړی دا چې د مسره د پروګرام مارک دی دغه برخه ته ویل کیږي کویک اکسس ټول بار ورته ویل کیږي ښه او دلته ما سره څه کار کوي کرنٹ فایل نیم کار کیږي ډیفالت دلته کوم نوم راځي لکه ان ټایټل نوم راځي ښه ډیفالت کله تاسو رسمي وکړئ هغه ثبت نه کوي نو سب راځي در سره ان ټایټل یعنی بغیر د عنوان نه کوم پروګرام دی ما سره پین پروګرام دی دغه درې بټن د چلی کی کیپشن بټن ورته کی کنټرول باکس موږ تاسو هم ورته ویلې شو د دې ګوري څه کار دی پروګرام کنټرولوي درته ګوري زه په دې کلیک کوم منیمایز کلیک کراته چیرته لاړو پروګرام ټاسک بار ته راغی بیا کلیک کور باندې کوي چې مطلب لګ سو کماته دغه مطلب ریسټور ډاون کا کلیک کړي باندې څنګه شو ما سره سایز کچھ نه شو ک بیا غټول غوړې نو سو کا کلیک وکا صحیح شو او دا چې د مسله کنو کلوز بٹن دی فار ایگزامپل ته ما څه وکړل که سر څه مې نوښت کړل او په دې کلیک کوم لکه نو ډایرکټ ما سره راځي یو میسج راځي دغه میسج ته ویل کېږي ډایلکس باکس ورته ویل کېږي په دې ډایلکس باکس کې تاسو سره درې بټن دي ښه ما ته داسې وایي چې لکه تا په دې انټایټلډ د کرنټ فایل نوم چې د انټایټل وایي تا په دې کې یو څه چینجز راوستل آیا غواړې سفتي کې که سفتول غواړې څه وکړه سیو باندې کلیک کوه چې نه ډو ناټ سیو څه مطلب شو پروګرام هم بند کا او نه غواړم چې څه وکړم سفتي کړم او که کینسل غواړې نه سی غواړم نه ډو ناټ سی غواړم څه وکړه دا کینسل کلیک کړی باندې څنګه شو ما سره کینسل کړلی شو ښه دلته لکه ما سره چې د فایل کوم د منیو په شکل باندې راغلی ده ولې هوم او ویو چې کوم د ما سره کوم شکل باندې راغلی ده د ټبس په شکل راغلی ده صحیح ده ښه دلته اوس ګوري ما تاسو لکه منیو تعریف کړی چې منیو چې د ما سره د کمنډونو مجموعې ته ویل کېږي منیو ورته ویل کېږي ښه دې کې اوس ما سره مختلف قسم شي دي کمنډونه دي ښه او کله چې مطلب هم ته راشم نو دې کې بیا ما سره کوم دی ټاپ دی او دې کې ما سره به دغه ریبون شو ریبون کې ما سره څه راځي بیا ګروپونه راځي دا اوس ګوري ما سره ګروپ شول بیا د ګروپونو منځ کې کمنډونه راځي صرف چې دلته ما سره منیو د لیست په شکل باندې راغله مګر ټاپس چې کوم دی ما سره څنګه شو فزیکل مطلب چینج شو اپیرنس څنګه شو تغیرات دې وکړل ښه او دغه چې کوم د ما سره مطلب چې د ډرایوینګ ایریا ده چې د ما سره ډرایوینګ ایریا دې کې تاسو څه کولی شئ مطلب ډرایوینګ کولی شئ ښه رسمي پکې کولی شئ ښه او دا چې د ما سره کنو سټیټس بار دې ته لیکي ده کې څه کېږي مطلب د پروګرام حالت ښکاره کېږي ښه دا لکه څوک هم لږ غټومه کلیک کړی نو اوس ګورې ما سره څه ښکاره کېږي چې 940 پر 502 دا مطلب ټول شو ما سره دا عرض شو صحیح شو اوږدوالی جګوالی ښه او دا چې کوم د ما سره مطلب زوم سلایډر د لکه کوچنی که یا غټ که مطلب څه غواړئ ته دا لږ غټ که ماته څومره شو 600 پیسره خو ډیفالټ ته څومره استفاده کوو 100 پیسره نارمل دی ما سره ښه راځو خپل درس څه کوو شروع کوو دې ځنه ګوره فایل باندې کلیک کوم نیو څه کار کوي نوی فایل درته راوړي اوس ګوره دلته مطلب ما کومه رسمي وکړله غواړم چې یو نوی فایل ما سره راشي یو نوی ډرایوینګ ایریا راشي نو فایل باندې کلیک کوم نیو ته راځم ورته څه وکړه ډو ناټ سیو کلیک کړی باندې څنګه شو اگر اسمیم ختم شو ماته ډایرکټ بل سره راغلل انټایټل نو سپانه راغله ها اوپن څه کار کوي مطلب کله چې تاسو یو ډرایوینګ سب کړی هغه څه کولی شي اوپن کولی شي زه به دلته مطلب یو سره واخلم فرض کړه دا مې څه کړه واخیستو
او یو ځل څه کوم دا سیو کوم ښه چېرته ډیسکټاپ مخ باندې نوم ورته ورکوم همدا ان ټایټل صحیح دی ښه کوم فارمټ کله کنه پی ان جي فارمټ کې ښه سیم یې که د فایل نوم چې شو ما سره مطلب سب شو ما سره ان ټایټل دا څه کومه لکه تم چې رسو کومه ته نوې صفحه واخله راځه ورپس چېرته اوپن ته راشه کلیک کړې باندې څه نام یې دا لکه تم ډیسکټاپ کې یو فایل دی نام یې چې ده ان ټایټل څه وکړه اوپن کړه تا نو ډایرکټ څه کړه اوپن کوي یعنی سب څه شی څه کوي هغه ته اوپن کولی شو ورباندې ښه فایل ته راځو بل څه وایي سیو څه کار کوي مطلب یو ډرایوینګ ته صرف یو نوم ورکول دي څه قسمه لکه څه کوم دا وتم چې نیو صفحه واخله فرض کړه که داسې یو رسنۍ مو وکړله وتم دا څه کومه ته ثبت کا کلیک کړه دې باندې فایل سیو باندې کلیک کوم لکه اوس ګوره څه نام ورکړم چې ان ټایټل نام ورکوم یا پر ایگزامپل نوم ته ټایپ کوم چې لکه 1 فرض کړه نوم ته وکړه 1 سیو کا نو څه شو ما سره نوم چې ما سره 1 دی اوس دوباره داسې نه کېږي چې مطلب ورپسې بیا راشم بیا ورباندې کلیک وکړم هلکه بل نوم ورته ورکړم نه سیو کې صرف څه کار کېږي یو فایل ته یو نوم ورکول کېږي یو فارمټ کې ثبتېږي او بس ښه راځه ورپس سیوس ته سیوس د سیو خلاف دی لکانو دې کې ګورې یو کار یو ځل کېږي مګر سیوس کې څه کېږي زیات ته مطلب کولی شي یو فایل ته څه ورکوي ډېر نومونه ورکوي په ډېرو فارمټونو کې ثبت کړي ګوره ورته دغه کمانډ چې کوم د لینک بټن نه لري مګر دغه لینک بټن لري د ګوره دې بټن نه څه ویلې کېږي لینک بټن یعنې څه مطلب شو دغه ما سره مین کمانډ شو او دغه سب کمانډونه شول فري کمانډونه اوس ما ته څه ویل کنه دا دغه رسنۍ کوم فارمټ کې مطلب غواړم تم چېرې فایل ته راشو ورپسې سیو باندې کلیک وکړه لکه چین پکار دی لکه پی ان جي فارمټ کې دا خپله د ډیفالټ حالت دی کلیک کړه باندې نوم ورته ورکوي لکه تم چېرې 2 سلامونه ورته کړه 2 کلیک کړه باندې اوس ما سره فایل څنګه شو په دې شکل باندې راغی نامه مطلب هغه شوله او تم جی پی جي مې لکه پکار دی دغه مطلب تاسو زیات پیژنو ښه او تم لکه څه ورته ورکړه نمبر 3 او سیو کا فار ایگزامپل دا سوی چېرې مطلب دا قسم نه وي سیم پکار دی بی ام پی هم پکار ده ښه څه فارمټ ته چېرې 4 نوم ورته ورکړه کلیک کړه باندې اوس ګوره ورته هم چېرې که دا قسم یې پکار نه شو سم پکار دی جی آی ایف مې پکار دی کلیک کړه باندې نمبر 5 اوس ګوره ورته مختلف قسم نومونو کې ما څه وکړل مطلب دا ثبت که اوس ګوره ته ما ته وایي چېرې که ته په دې کوالټي کې مطلب دا ثبت کې بعض شیان څنګه مطلب ریډیوسډ د دې به سایز څنګه شي کم به شي ورته میرا خیر ثبت کې پروا نه کوي اوس ګوره ما سره مطلب فایل څنګه شو ثبت شو مختلف قسم چې ما سره ته فارمټونه دي دغسې ده دا به مختلف قسم استعمال لري ښه دا په دې شکل دی ما سره پر ایگزامپل ته چېرې دا څه قسم دی دا قسم دی دلته مطلب څه کولی دا اوس مشاهده کولی شي یعنې دا یو فایل څه کوي ته په مختلف قسمو نومونه کې هغه ثبتوي ښه دوباره راځم ورپسې بیا ورته مې څه وکړه لکه اگر فارمټ کې مې پکار دی کلیک کړی باندې لکه دلته اوس ګورې ورته ته نور فارمټونه مې انتخابولی شي ښه تاسو دلته ما سره چې لکه مختلف قسم نور فارمټونه لکه 256 کلر دی پکار دی دا مطلب سلریش دی پکار دی نور پس راځه خو ډیفالټ لکه چې راځي ما سره پی ان جي راځي ښه یا جی پی جي راځي ما سره د دې ځکه چې ما سره ایکسټینشن دی ښه دا مې لکه څه کلوز کړ ښه راځو ورپسې بیا فایل ته راځم لکه څه مې پکار دی پرنټ کوم یې ګورې هماغه سیم ټو سیم لکه څنګه موږ تاسو په نوټ پډ کې چې فرق کوو ښه زه به یو نوی فایل واخلم او دې کې اصل کې یو څه رسمي به وکړو فرض کړه دا مې څه کړه رسم کړله سیده دې ته به یو رنګ هم ورکړو لکه څه وکړه داسې یو رنګ ورته ورکړه فرض کړه کلیک کړې باندې اوس غواړم لکه دا څه کوم زه مطلب دا پرنټ کول غواړم نو ګوره پرنټ باندې کلیک کوم اوس ما چې لکه پرنټ کړه کلیک کړې باندې هماغه ډایلکس باکس کوم چې موږ تاسو مطلب نوټ پډ کې لوستلی اوسئ دا دې نه مطلب هغه څه کولی شو ته انتخاب کړه لکه پرنټر دغه به اوسي صحیح ده اوس ما سره لکه پرنټر څه قسم دی افلاین دی مطلب ما سره کوم دی پین اینډ ریډینګ دی ښه دا ګوري مطلب دلته کار نه کوي در سره صحیح ده آل پیجز ټولو صفحې چاپ کړه تا سلیکشن انتخاب شوی ځای پیجز کوم صفحې مطلب غواړو اوس ګورې ما سره صرف یوه صفحه ده او کرنټ پیج موجوده صفحه ښه دا چې کوم تاسو مطلب نوټ پډ کې لوستلي وو ښه څو کاپیګانې ته سره ورته چېرې دومره کاپیګانې ته وباسه بیا مې لکه کولیکټ او ان کولیکټ باره کې خبره کړې وه ښه چې اوریجنل صفحې چاپوي بیا مطلب کاپیګانو ته راځو کوه چې نه یو مطلب څه کوه اوریجنل صفحه چاپوه بیا دې کاپیګانې چاپوه بیا راځه ورپسې دویم ته ښه دا لکه څه کوم پین کینسل کوم مطلب نه چاپول غواړم ښه راځه ورپسې دلته بله لکه څه وایي پیج سیټ اپ باندې کلیک اوس ګوره مطلب غواړې څه کې صفحه پرنټ آماده کړي دا ګورې یو مهم شی دی ښه اوس ما ته وایي چې مطلب دغه ستا چې کوم دی پریویو دا حالت کې ډسپلې کېږي سره څه شی غواړې ته چېرې ای 4 باندې مطلب غواړم ای 4 ما سره کوم دی سټینډر ورکه ده ښه ایس مطلب الټرنیټیو صحیح ده ښه بله لکه وایي چې مطلب په دې شکل باندې غواړم دلته ګورې ما سره مختلف قسمه چې دي د ورقو سټایلونه دي ښه انوالپ سم پکې څه مطلب دا کارتونه چې کوم تاسو جوړوو ښه خو موږ تاسو ډیفالټ سایز فرق کوو ای 4 ورکه فرق کوو صحیح دا سورس لکه نو سورس څه مطلب دلته اوس ګورې ورته ټرې دی ما سره ټرې مینه کاغذي ښودلو ځای
سیدا تاسو څنګه خبرته اسو اټو سلیکټ یعنی مطلب پرنټر چې کړه د څه چاپوي د کوم ځنه ورکه کش کې د سولې کې لکه ټری ورته وي ټری مين پتنوستم وایي ښه خو دلته ورته مطلب چې دی هغه دی ورکه خودلو ځای دی ټری 1 غواړي 2 3 مطلب 10 پس مخ را ده سیدا خو موږ ته چې اټو سلیکټ صحیح دی دا د صفحې اورینټیشن د لکانو څه قسم عمودي غواړي افقي اوس ما سره چې لکانو عمودي لکانو تم چې افقي جوړه کا دا قسم لکه ما په کار ده ولاړه باندې اوسي یو افقي غواړي اوس ګوره 90 درجه او 0 درجه ها دلته لکانو ما سره کوم دي مارجن دي ها مارجن ویني څلور خواوي سیدا او تم سو وکړه کا دوا اوس ګوره سم شل کنو د 2.5 سم شول لګا ډرایوینګ دی خاطر راغله رائټ لکه سم اوسي تم دام دوکا اټا په لکه سم اوسي دام دو اوسي او باټم کوم ما سره څه کا دوکا اوس ګوره سم شول نو شبي خید صفي من سمیر اوړه سیدا ښه بل لکه سوي چې باز اوقات داسې کی ښه سنټرینګ لکه اوس ګورم دا مې لکه سکم زیرو میکړ دام زیرو شو لکه به می کم کړ ښه دا مې سکه لکه دا مې زیرو کو وته مو یو کار وکړه دا خو مطلب غیر منظم شو لکه لاندې چې کوم د بیخي کم ده او پاس لاندې زیاته ده پاس کم ده سو لکه سنټر کې کا کلیک کړي باندې او دې باندې کلیک کا ورټیکل هم څه کا هریزونټل هم څه کا ماته دا مطلب سنټر ته راوړه او مدیم سنټر ته راوړه او فکیم سنټر ته راوړه نو بغیر د مطلب ته ضرورت اگر نه لري مطلب څه وکي دا شان ورته تغییر کې ښه څه کوي دغه ورټیکل او هریزونټل څه کوي مین سره راوړي درته ښه دا اډجسټ ټو ده لکه اوس ما تر 100% لکه 100% تم چې لکه څه وکړه دغه ما ته لکه 50% ته ویسه اوس ګورې څنګه شو ما سره هغه لیکل بیخي کوچنی کیږي ما سره او کوم نوشته چې د مطلب کوم ډرایوینګ ده خو تم چې لکه 100% صحیح ده ښه دا د نارمل حالت دی ما سره فټ ټو لکه څه وایي چې څه وکړه لکه فټ ټو 2 صفحې لکه څه یا 15 صفحې څه لکه یو صفحه کې ځای په ځای کا بعض اوقات داسې کې لکه تاسو سره مطلب دا ورکې کمی دی او ډرایوینګ زیات دی بیا څه وکړه لکه تم چې فټ ټو 15 په یو صفحه کې څه ځای په ځای کا سیدا دا بل خري پریکټیکل کار کو مايکروسافټ ګورس بیا تم تاسو پرنټر تیار انسټال دی دا بل خره پریکټیکل زکو خاص څنګه دا چابيږي ښه خو ته ملک اډجسټ هم دا سیدا ورکا سیدا سر په سر څه مطلب دا اډجسټ کا خره دور پس دلتا بل لکه سوچ فرام سکینر اور کیمرا خالته یو څه پارشل فګر کوم داره پرنټ ویو لکه څه کار کوي مطلب د چاپ د مخ کې یو ځل ته ګوري څه قسم ده ګوره زه په دې کلیک کوم اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راغی سیدا ما ته چې ستا ورکه داسې چاپیږي ښه الکه ډایرکټ پرنټ کا بس کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا وسې کې مطلب هغه پرنټ درته راوړي خلاص ملکه په کار نشو راځم ور پس چیرته پرنټ باندې کلیک کوم پرنټ پریو تر راځم ښه سو کله کا پیسټ اپ ورته جوړ کله تاسو لګ مخ کې کارو کور باندې ښه دا کینسل کوم ملکه زوم ان رنجدی کا دا اوس ګور دې غټ نه چاپیږي دا خو زوم ان د لکه زوم اوټ کا دا ګوره دا یو د بل څه کوي مطلب خلاف کار کوي ښه اوس ګوره ما سره کنه چې 1 پیج یو صفحه خره کیږي کچې ته ډرایوینګ سره زیات وي غټ وي 2 پیج هم درته ډسپلی کوي ښه نیکس هم تللی شو پریویس هم تللی شو خو اوس ما سره یو صفحه ده ښه دی وجه نه چې کوم دې څنګه مطلب نیکس او پریویس نه ځي دا موږ تاسو وټ پټ کې مرباني کار کړی وو څه کوم لکه کلوز پرنټ پیوی کړه راځو پس دلته بل لکه سوچ فرام سکینر اور کیمرا بعض اوقات داسې کیږي ته مطلب غواړي چې د یو کیمرې یا د سکینر نه څه تصویر راوړي خو دا ګوري اوس ما سره څنګه دا کمانډ ډیم دی ډیم څه مطلب غیر فعال ان اکټیو آف دی دا کمانډ ما سره ښه کله چې کیمرا یا سکینر سره اټچ کړ یو اس بي لاین باندې بیا کولی شي څه کوي تصویر نه پرې راوړي ښه بل لکه سوچ سینډ ان ایمیل دا امکان لري بعض اوقات په کار راشي درته سیدا اوس پر ایگزامپل یو څوک یې څوک ماته مطلب دغه تصویر ولګي یا مطلب ته غواړي چې لکه یو سره اوپن کوم فرض کړه ما یا تصویره کاپی کړی یا بل شي دی ښه هغه غواړم څه کوم ولېږم نو څنګه چربه کوله کا تم چر دلته بدې باندې کلیک وکړه سیدا خدای زره مطلب وخت نشي چې تاسو څنګه شي دا تر اوپن کی ګوره د لپاره څه کله کنو یو هغه به مطلب اکاونټ به کنفیګر کوي خاص ګوره د موږ سپورټ پټ کې ویډیو ټو چاته لګر غواړي دلته ورته ahmad@gmail.com سی څه مطلب شو کاربن کاپی د نور کاپی ګندل کا پکار دی پر ایگزامپل احمد محمود سبجیکٹ څه باره کې دی ورته اډی کا سند باندې کلیک وکړه سمرا د چې مثلا کنو دا آوټلوک متاسبه لخر وای د کیسه کارونه کی ښه ایمیلینګ د پاره ښه کلیک کوم دی باندې بل لکه سوي سیټس بیک گراوند دا مهم شي د لکه بعض اوقات څه کی ښه اوس ګوره ما بیک گراوند کې دغه تصویر لګولې ده صحیح شو یو څوک لکه داسې چلو چې زما مطلب دلته یو راځم ورپسې فایل نوې صفحه واخلو ښه ډو ناٹ سیو کا ښه زه به یو سره رسم کوم داسې اوس بیرغ م رسم کړ پر ایگزامپل دام څخه راواخلل ته مطلب څه داسې رسم مې کړ صحیح شو دلته ملکه څه کوته داسې ښه دا پر ایگزامپل څه کله داسې تور رنګ وته ورکا او دام سور شو او دام شین شو پر ایگزامپل اوس یو څوک دا څه مطلب د دې بیک گراوند په شا باندې ولته ماته راوړه بیک گراوند کې دراشي نو څنګه به راوړو ګوره دلته به کلیک وکړم بیک گراوند تر زمانه کا سیټ از سټاپ څه قسم لکانو فل کلیک کړئ باندې
یس بکو ماته چې مطلب یو ځل فایل وای ثبت کا مخکې دینه د ډسپلای کې یس بکو دا به یوس کوخه اوس ګورې څنګه شو اوس ما سره فیل حالت شو ما سره خداس مطلب وای چې دا قسم نیو سیم په کار دلکه یو بل حالت ورته راوړه ټایل کلیک کړه بند لکه تکراری اوس ګوره څنګه شو اوس ما سره تکراری راغلل خو تصویر شاید لږ کوښنه کې به ډیر تکراری در سره راځي ښه ټایل څه مطلب تکراری او کدا چې تاسو په کار نشو څه قسم وو لکه وته ملکه سنټر کې دی اوس کلیک کړه نو ګوره دا ما سره چې شل کنه سنټر ته راغی ښه تصویر چې سایز کوښنه بیا خط تکراری راځي در سره ښه چې تاسو کوم قسم غواړئ ښه راځو بل لکه سوی پراپرټي سره زما په دې کلیک کوم لکه پراپرټي کې درسره ډسپلی کوي د دې مطلب خصوصیتونه ډسپلی کوي ایمیج پراپرټي راځي سره سیدا اوس ګوره لکه نو ما سره تصویر نوم چیرې ان ټایټل ښه اوس غواړم دې باره کې بعض معلومات وګورم چې څه قسم راځو ورپسې چیرته پراپرټي سره راشه کلیک کوو سوی لکه نو ایمیج پراپرټي ښه اوس ګوره مطلب کوم تاریخ باندې سیو کو دې تاریخ باندې ښه او سایز څومره لکه ونیو 6.5 کیبي کیلو بایټ پر سکند کیلو بایټ سیدا او ریزولوشن لکه څومره دی 6.9 ډي پی آی ډاټ پر انچ سیدا دا ډي پی آی باندې مطلب دا چې کومه سره د اندازګری آلات دي سیدا ډي پی آی انچ لکه څومره شو ته دومره مطلب ما دومره انچ شو وې ته دومره دی مطلب هایت دومره دی سیدا پرخواله او جیګواله لکه سنټیمټر په کار دی مطلب پیکو پر په کار سیدا اوس ګوره مطلب کلر څه قسم دی لکه کلر دی رنگ دی کنه بلیک اینڈ وایټ خونه دی لکه تم چرته باندې کلیک وکا یس کا څنګه شو ما سره تور ته واختو بلیک اینڈ وایټ مطلب چینج کوم خلاص تاسو په کار نو شوي چې لکه چلو کښ دا مطلب بدل کا خا دوباره څه کوته چې مطلب رنگ کا کلیک کړي باندې اوس ګوري دوباره نه رنگ کې ځکه یو ځل مطلب څه کو بلیک اینڈ وایټ ته چینج کو ها بل تاسو مطلب څه کولای شئ د پراپرټي مطلب کتل شو تم چې ډیفالت کله کا ادي حالت اوس ګوري ما سره څنګه شو دا ډیفالت حالت کلیک کړي باندې اوس څنګه شو ما سره خپل ادي حالت راغی ها ډیفالت دی ویل کیږي بل لکه سی اباوت پوینټ مطلب د پوینټ باره کې څه لکه معلومات په کار شول ګوره اوس ماته کوم وینډوز کې دا وینډوز 10 کې لکه دا پوینټ د لکه ګورل ته څه کې بعض معلومات ته مطلب کتل غواړي سیدا ها راځم پس دلته کلیک کوم بل لکه چې د ایگزیټ څه مطلب شو بندول پروګرام نه بیخي وتل دلته ګوره ما سره یو لیست جوړ شو ها دا ګوره دا چې د څه لیکي ام ار یو فایل چې لکه نو ام ار ای موست ریسنټلی یوز فایل ها دا په دې چې مطلب موږ تاسو موجوده وخت څخه پکې تغیرات راوستل ها ګوره 1 2 3 کوم تاسو مطلب اوپن کړی وي ها اسی کله په دې لیست کې در سره راځي ها فایل مینو مطلب څنګه شو پاتې ورسره راځو چې ورپسې هوم ټاپ ته خرازو هم ټپ ته ګوري ورته هم چې مثلا کنه دغه د فایل نه مطلب چینج دی ځکه دا په دې شکل باندې راغلی هم ټپ ته راوړل لکه دا مثلا کوم دی ریبون دی ښه صحیح شو دا ریبون مطلب هایډ کا او شو کا دا موږ تاسو سره اوسه دا ګوره شو کا او هایډ کا ښه اوس ګوره ورته کلیبورډ ګروپ ته راځو کلیبورډ سره پر اسمري کوم شان چې تاسو کاپی او کټ کوو دنه څه کو مطلب کار اخلو او لکه چې ما سره پیست دی ښه زه یو کار وکم ګوره ورته دلته څه کوم یو نه صفه واخلو ښه وتم چر سوکا نیو تلاشه ډو ناٹ سیو کا خام فرض کله کله ما سوکل دا سره سمي وخصله چې دا دا لکه سو کوم سلیکټ کوم ګوره وتم چر کسه کدا ماته سلیکټ کړه غځي سلیکټ کړه تا کنه سو کوم لکه دینه کاپی اخلم کاپی می توخ سلته څه کما ته پیسټ کا په دې کلیکو کله کا ها څنګه شو ډایرکټ ما سره پیسټ راغی کنه کټ سکار کی کټ مطلب چې تاسو کوم د انتخاب کړی لکه څه قسم تر اعظم ورپسې تم چر سلیکټ کراتا دا مله کسه انتخاب کسو کما دغه کټ کراتا ګورې ځنه څه بیزای ک دلته مله څه کله کا پیسټ کا کلیک کړه باندې سیدا خو دې کې یو بل نوې کمانډ چې غزت مهم دي چې لیکي پیسټ فرام څه مطلب شل کنه زه غواړم چې مطلب څه کوم یو بل ځنه یو تصویر واخلم کلیک کړه باندې فیس فرام اوس ماته چې کوم ځای کې ساته تصویر دی او ته مله کډ ستاب مخ باندې یو تصویر دی ولته تاسو کو ګوره ښه دا نه دوه دا مله څه کړه اوپن کوز ګوره څنګه شو ډایرکټ ماته هغه فایل را اوپن کړي دا فیس فرام څه کار کوي مطلب د بل نظر ته راوړي ښه بل لکه چې د ایمیج سره زو د کې نور څه نشته دی ښه کاپی کټ او پیسټ دی ما سره سم ده ښه بل لکه چې ما سره سلیکټ ګوري څه کار کوي مطلب ته غواړي څه کې اوس انتخاب کې څه قسم دا انتخاب کوي ګوره دا منظم انتخاب وي چوکاټ په شکل باندې چې دا بعض وخت لکه داسې کیږي تم چېرې څه دا مطلب دې شکل ماته راوړه کلیک کړئ باندې تم چې لکه څه مې په کار دی فری فارم کلیک کړئ باندې لکه دا قسم مطلب غواړي چې دا غیر منظم در سره راځي ښه صحیح شو یو مثلا مطلب منظم شکل دی بل غیر منظم شکل باندې سره وړي سیدا ښه بل لکه څه سلیکټ آل مکمل انتخاب کا مکمل می څه انتخاب کا ورته ښه نور څه لکه پکې انورس سلیکشن کلیک کا بدی ما سره څه مطلب خلاف اس فرق کړ ما سلیکټ آل کړو کنه د ډي سلیکټ لماته ښه د لپاره لکه موږ تاسو کولته رسمي مراوخه سره د می څه کله انتخاب کړ او د به رنگ ور کوله کسه قسم تو رنگ ښه د ملکه سلیکټ کړ خو اوس ګورو ما سره څنګه شو دا غیر فعال شو ما سره سیدا ښه راځم ورپسې لکه دې کې څه کوم یو څه انتخاب وم ښه دا مې څه انتخاب کړ دومره ځای مې انتخاب کړه که څه مې په کار دی انورټ سلیکشن کلیک کړی باندې څه وکړل خلاف یې تر سره کړ مکمل انتخاب کرا تا ښه او که ته وایې چې مطلب ډیلیټ کا کلیک کړی باندې څنګه شو ما سره
ډیلیټ یې کړه کوم ځای چې انتخاب کړی و هغه یې پرېښودو باقي څه کړل ډیلیټ کړل ښه دا به دوباره راوړو کلیک کړی باندې ښه اوس ګورو ورته دا یې مې لکه څه کاسې انتخاب کړ څه کوم راځو پس دلته لکه ټرانسپیرنٹ سلیکشن کلیک کړی باندې څه شو اوس ما سره ټرانسپیرنٹ سلیکشن مې وکړ څه مې وکړو ټرانسپیرنٹ سلیکشن ښه دا مسله شوله بل لکه چې د ما سره کرپ ګوري سره پر استعمال وصل ته څه کومه لکه وتم چې دا مطلب ما ته نوی فایل واخله ډو ناٹ سیو ختم شو اوس ما سره ای لکه یو تصویر ملته مطلب څه ډرا کړ دا قسم ښه ګوره دې ته یو رنګ ورکړو تور رنګ اوس لکه زما څه پکار کرپ مې پکار دی دا ټول مکمل څه ما ته سلیکټ کړه ګوره سلیکټ مې کړه که داسې ښه دا څه ما ته مطلب کرپ که اوس ګورې دا فعاله شو اوس ما سره کرپ څه کار کي نور سایز څه کړله ختم یې کړه ترې فقط کوم ځای چې موږ تاسو انتخاب کړی هغه یې څه کړه پرېښوده ورته ریسایز څه مطلب دوباره خپل اندازې ته راوړه څه قسمه لکه اوس ما ته چې مطلب څه قسم غواړی لکه دا اوس ګوره څه کش کېږي موږ ته سره هم عمودي کش کېږي هم افقي صحیح ده ورته مې لکه څه وکړه هریزونټلي شپږ شپېته پکار دی او ورټیکل هم شپږ شپېته پکار دی کلیک کړی باندې اوس ګورې څنګه شو اوس ما سره دا اندازه تغیر شوله ښه لکه داس چل کوم دا لکه څه کوم داس لږ دې خوا راکش کاږه به چې ما ته مطلب څنګه شي معلوم شي ریسایز ته لکه راځم څه کومه لکه سکیو کش کوم یې لکه څه قسمه لکه ورته یم چې را یو 55 درجې دام کوه 55 درجې دام کا کلیک کړی باندې اوس ګوره څنګه شو ما سره تصویر کش کړلی شو خو مطلب بیخي داسې دا قسم ماته ډسپلې کېږي صحیح ده سکیل څه مطلب په دې شکل باندې څه ماته مطلب دا ریسایز کا ښه روټیټ څه مطلب تاوول داسې مې لکه پکار دی څنګه شو تاو شو در سره روټیټ څه مطلب تاوول څه قسم لکه اوس چې لیفټ انګل چپه زاویه مطلب دا قسمه اوس ګورې په دې شکل تاویږي در سره او که وچ مطلب دې قسم اوسي دا ګورې مطلب مختلف قسم څه کوي روټیشن ورته ورکوي هریزونټلي مې لکه پکار دی دا څه کوه تصویر تاویږي در سره ښه بله لکه چې ټولز دي ما سره دې کې چیرې ما سره پنسل دی لکه غواړې مطلب څه کې دې باندې پنسل باندې لیکل وکړه اوس ګوره ما سره څه کې مطلب ته زه کولی شم په دې څه کومه لیکل وکړم ښه پنسل شکل باندې او دا چیرې ما سره کانو ایریس دی مطلب پاکېږي د بنده صحیح ده یو لیکل دی مطلب کړی هغه څه غواړي چې مطلب پاکېږي صحیح ده ښه داسې لپاره سره کانو فیل کالر مطلب غواړي څه کې یو شیپ ته انځر کړی ګوره دلته څه کوم مطلب نیو ته راځم او ډو ناټ سیو کړه لکه ما یو څه ډرا کړل فرض کړه دا مې ډرا کړل ښه اوس ما ته دې څه کوم مطلب دې ته رنګ ورکړه دا به راواخلم لکه اوس ګورې کرسر بدل شو که نه اول رنګ ما سره کوم انتخاب دی تور دی که نه ورته چې لکه دا بدل کړه دا قسم رنګ اوسې کلیک کړی کې څنګه چل شو بدل شو که نه خو که ما دلته مکلې وکړه نو اوس ګورې ما سره مکمله سایز کړله ما ته رنګ کړله صحیح ده ښه بله لکه چیرې تاسو مطلب غواړئ کلر پیکر دی کلر پیکر څه مطلب یو نه رنګ راواخله بلکې مطلب واچوه څه قسم ګوره دلته راځم څه کوم نیو کومه ډو ناټ سیو کا دلته اوس ګورې فرض کړه لکه ما دوه هغه واخیستل دغه دی او یو دا دی صحیح شو هلکه دې کې ما دا رنګ واچوه دا قسم رنګ څه کوم لکه دا پیک کومه ښه دې کلیک وکړه څنګه چل شو کلر یې واخیستو که نه پیک یې کړ پیک څه مطلب اخیستل یو نه رنګ واخله بلکې مطلب واچوه بله لکه چې ما سره میګنیفایر دی مطلب غواړي څه کې دا غټ کې صحیح ده او بل چې ما سره کنو ټیکسټ باکس دا ډېر مهم شی دی زیات کار کوي تاسو لپاره ګورئ څه قسمه لکه دلته لکه ما نوي صفحه واخیستله کلیک کړی بنده ما لکه یو رسمي وکړله فرض کړه دا قسم رسمي وکړله اوس یو څوک یې مطلب یو ټیکسټ ورکړه څه ورته ورکړه نوشته ورته ورکړه نو دلته تاسو په دې کلیک وکړم کوم ځای کې غواړئ ته دلته غواړم کلیک کړه څنګه چل شو اوس ما سره ګورئ نوشته پکې کېږي ښه فرض کړه مطلب څه لیکلی اسد مې پکې نوشته کړ او ډایرکټ دې سره لکه یو بل سم راغلی کنټیکچوال ټاپ هم راغی څه نام یې ده ټیکسټ ټولز اوس ګوره ما ته ویل که څه وکړه دې فونټ بدل کړه کوم تاسو مطلب نوټ پډ کې چلو سره نوټ پډ کې کلیک کړی باندې دا مې لکه څه انتخاب کړ څه وکړه لکه دا قسم فونټ بدل کړه بدل شو که نه سایز لکه غواړې بدل کړه ته اوس ته چېرې دوه اته څلوېښت صحیح دی ښه بولډ مطلب اوسي ټالیک غواړې مطلب انډرلاین غواړې یا سټرایک تھرو د پاسه فکر خراب شي دا اپ کیوزل مطلب پکار دی یا ټرانسپیرنٹ دی پکار دی ښه یو کار دی کې مطلب دا اوس ګورې ما څه انتخاب کړ ده ښه څه قسم لکه اوسي اپ کی بیک ګراوند یا ټرانسپیرنٹ صحیح شو اپ کیو مطلب غواړي یا ټرانسپیرنٹ غواړي صحیح شو ښه کلر ون ډول وروسته کوم درته راځم ورپسې دې مطلب کلیک کوم ما سره څنګه شو هماغه ورک شو ښه راځو دلته برش ما سره مطلب مختلف قسم چې برشونه دي صحیح ده دې کې مطلب څه غواړي ته یو څه نوشته کول غواړي اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راغی صحیح شو برش شکل باندې ښه د دې مطلب سایز غواړي چې لږ غټ وي دا قسمه اوس ګوره دا قسم مطلب غټ به سایز ډسپلې کېږي در سره نو ته کولی شي مطلب څه کړي دلته مختلف قسمه برشونه هغې نه څه وکړي استفاده وکړي شیپس ته لکه راځم دا ډېر مهم شیان دي بعض اوقات مهم رول پلی کوي څه قسمه لکه زه نوي صفحه اخلم ډو ناټ سیو که شیپس ګوري مختلف قسمه شکلونه دي ما سره او د هر شیپ مشخصه معنا دی اوس ګوره دا قسم مطلب زما په کار شوله اوس ګوره زاویې په شکل یا د مثلث په شکل باندې یا مستطیل شکل باندې دا قسم لکه په کار دی ګوره
بس ګوره په دې شکل څه مطلب ته یو رسامي کوي هلکه زما څه پکار دی سیده لاین مې پکار دی ګوره دلته ما رسامي وکړه خو صحیح نه ښکاره کړي ما سره سیده رانغی زه به لکه څه کوم همیشه تاسو وتل تاسو به څه وکړئ شیفټ به ونیسئ څه به ونیسئ شیفټ ونیسئ تاسو سره به څه کړي دغه لاین به سیده راځي در سره ښه څه قسم لکه اوسي دا قسمه لکه زما پکار دی دا مې لکه راواخیسته دا څه اوس ګورئ ما سره څه کړي مطلب سیده لاین راځي صحیح ده دا امضې لپاره هم تاسو ته کار اخیسته شي صحیح ده یعنې که تاسو غوښتل چې یو سیده رسم لاین رسم کې څه وکړئ شیفټ ورسره ونیسئ ښه نو ګوره ما سره مطلب سیده راغی څه خبره نشته پکې دا سره مطلب د سره راځي بیا شیفټ ورسره نیسئ ښه هلکه بل مې څه پکار وي دا قسم مطلب دایرې په شکل باندې واوسي نوي صفحه به واخلو ته ډو ناټ سیو دا به لږ څه وکړو سایز به یې غټ کړو ختیځې پورې صحیح ده ښه راځه ورپسې دلته لکه په دې کلیک وکړه اوس ګوره ما څه وکړل دا قسم رسامي وکړله سمه ده هلکه دا قسم مې پکار دی ګوره ریکټینګولر مې پکار دی دا قسم اوسي لکه دا قسم تاسو مطلب غواړئ څه کوئ یو رسامي وکړئ یا په دې شکل مطلب واوسي ګوره اوس ما سره مختلف قسمه شي دغه تاسو مطلب څه کولی شئ صفره کولی شئ ښه دا قسمه لکه غواړئ تاسو رسامي کولی شئ په دې شکل غواړئ دا رقم سیمبولونه دي ښه مشخص معناګانې دي لکه پنځه ځولي مې پکار ده دا قسم مطلب شپږ ځولي اوسي پولیګن چې موږ تاسو ورته وایو ښه مزله دا قسم لکه غواړئ ویکټور دی فار ایگزامپل او دا فار ایگزامپل څه کوم ټیم چېرته دې طرف نه داسې لاړ شه او دا فار ایگزامپل آپ دی صحیح ده دلته راشه ورپسې نور دی لکه پکار شول دې کې څه کوه ورته مشخص کوه لکه دا قسم مې پکار شول صحیح ده دا رسمیګانې دي مطلب پکار راځي درته سیمبولونه دي داسې مطلب سټریک مې پکار دی یا دا قسم لکه اوسي صحیح ده دا سټریک دي ما سره سټارس دي ښه دا قسم مطلب اوسي په دې شکل غواړئ صحیح ده دا رقم چې دي ما سره مطلب د دې سیمبولونه دي ښه دې منځ کې به تاسو رسامي وکړئ یو ټکس باکس به راواخلئ دې منځ کې به نوشته کړئ ورته ښه ما سره نور سیمبولونه هم شته لکه دا قسم اوسي نو اوس ګوره دلته ما سره چې لکه نو دا سیمبولونه دي ښه راځو لکه نو د دې کلر باندې اوس کار کوو چې دا څه قسم رنګ ورکول کېږي ښه زه به یو نوي صفحه واخلم نیو ته به لاړ شو او ډو ناټ سیو به ورته وایو ښه دې که لکه ما څه وکړل فرض کړه داسې یو رسم مې وکړ ښه دا رسم مې څه کړه لکه صفر اوس ګوره دې کې دوه قسمه رنګونه دي یو د دې آوټلاین رنګ دی یو فیل دی لکه آوټلاین څه مطلب د دې د بډرونه اوس ګوره کوم قسم دی تور رنګ دی که نه ورته مې لکه آوټلاین یې بدل کړه څه قسم بدلاوه ته دا قسم لکه نو آوټلاین څنګه شو لکه نو آوټلاین شو لکه دا قسم پکار شو دا قسم غواړئ ګوره د دې آوټلاین څه کوئ سره رقم هغه ورته ورکولی شي ته هم چېرې نیچرل پنسل دا قسم شی ده ګورې ځای په راغی خو که ته و چې فیل لکه منځ کې کوم قسم رنګ اوسي ته هم چې لکه یو کار وکړه زه به یو رنګ راواخلم دلته څه قسم لکه دا قسم رنګ مې ورته ورکړ ښه اوس ګورې ما سره څنګه شو لکه دا فیل شو که نه څنګه شو اوس ما سره فیل شو دا غیر فعاله شو در سره ښه یو رسمي بله وکړو ګوره نیو ته راځم ډو ناټ سیو کا دا مې لکه راواخیسته څه قسم لکه اوس ته هم چېرې فیل کړه دا قسمه کلیک کړه دې باندې رانغی اوس ما سره دا مې لکه راواخیسته اوس ګوره څنګه شو اوس ما سره رنګ یې بدل شو که نه چې دا منځ کې به دا رنګ پکې واچوه چې دا راغی اوس ما سره دا څنګه شول ما سره غیر فعاله شول سمه ده ښه راځو لکه چې ورپسې سایز ته راځو سایز ګورې څه لپاره استعمالول ته اوس ګورئ زه یو نوی فایل اخلم ډو ناټ سیو ښه هلکه دا مې رسم کړل فرض کړه لکه پورته ځم ورته یم چېرې دا څه که راواخله دا ما سره څنګه شو راواخیستلی شول کوم قسم لکه پکار دی لاین سایز دومره لاین سایز پکار دی دې کې چېرې ما سره لکه لاینونو سایزونه دي ښه هلکه دا مې رسم کړ ورته یم چې هلکه دا څه که ته بدل کړه دا قسم اوسي دی مطلب ډبل یې غواړي یا یې کم لږ دې نری اوسي داسې نور دلته ګوره لکه تا سره دوه قسمه کلر دي ښه کلر ون مثلا لکه چې د دې د آوټلاین کلر دی چې لکه نو د دې د کوم چې شاوخوا یې د محیط دی او کلر ټو لکه چې ما سره فیل د منځ کې چې کوم رنګ دی لکه چې دا ورته هم چې لکه کلر ټو څه قسم که دا قسم که څنګه شو ما سره ډایرکټ دلته هم راغی څه خبره پکې نشته لکه کلر ون لکه څه قسم ورته هم چې سور رنګ ورته ورکړه چې دا کلر ون او کلر ټو کلر ون چې کوم ما سره چې لکه د دې د بارډر دی دغه سیده شاوخوا چې کوم ده او کلر ټو چې کوم مطلب د منځ کې چې کوم رنګ ورسره ډسپلې کېږي سیده نو اوس ګوره لکه دا دې نه کوو دا قسم غواړې بدلوه څه قسم لکه اوس ګوره چینج کوه دلته دا څه کولی شي اوس چینج کولی شي ښه دلته اوس ما سره مطلب مختلف قسمه چې دي رنګونه دي ښه تاسو دې هغه څه کولی شئ چینج کولی شئ کلر ون د لکه په کار څه کوه صرف کلر ون انتخاب کړه ټو انتخاب کړه څه خبره پکې نشته ده او که وایي چې مطلب ډېر کلر کلیک کړه دې باندې لکه فوټوشاپ په شکل باندې چې دلته مطلب یو رنګ جوړوي ورته ښه اډ کله کوه ورته کلیک کړه باندې صحیح شو اوس ما سره څنګه شو ډایرکټ دغه رنګ دلته ډسپلې کړلی شو ښه راځو دلته لکه کلیک کومه بل چې ما سره وین څه مطلب ښکاره کېدل لکه زوم ان کړه ته یا زوم آوټ کا سیده ان او آوټ نږدې کول او لرې کول اوس ګوره فرض کړه لکه ما څه کړل دغه ان کړل ډېر مې نږدې کړل څومره شو لکه 400 پیکسله ورته م څه وکړه نارمل حتی نارمل څومره دی ما سره سل کلیک کړه باندې صحیح شو رولر لکه اوس ما سره نه ښکاره کېږي خطکش نشته دې باندې کلیک کوم لکه څه وکړه ما ته رولر ډسپلې کړه د دې ګورې فایده راشي مطلب د څه کولی شي دغه کتلی شي لکه څومره دی ګوره مطلب دومره پکسل او داسې نور نو صحیح ده ګریل ډاون مطلب اوس ګورې شاته څنګه شو اوس ما سره دغه جال شکل باندې ښکاره کړي دا مطلب نه غواړې ختم کا بل چې ده لکه نو
ته لیکي سټیټس بار کلیک کړئ باندې مطلب اوس سټیټس بار ته اوس ما سره ښکاره کېږي نه یې غواړئ لکه کلیک کړئ باندې تا سره مطلب څه کي دغه ختم کېږي د سره فل سکرین کول یې غواړئ لکه کلیک کړئ باندې اوس څنګه شو ما سره که نو فل سکرین شو په دې رایټ کلیک کوم لکه ورته یې لکه څه که دوباره یې ختم که سمه ده ښه دا اوس زموږ تاسو سره ایم ایس پین چې موږ تاسو ولوسته ښه